نننۍ کهانی د یو داسې قیدي را چې هغه به هره پیره د جیل نه تښتېدو. هغه جیل کې به د ټولو نه سخته سکیورټي ولې نه وه. د کهانۍ شروعات کېږي د جاپان د ټولو نه خونخوار قیدي د سوزوکي چې هغه د جاپان د ټولو نه په سخت جیل کې سزا تیروي. اوس چې ګارډ خپل چیکینګ پوره کړي او هغې لاړ شي نو دې کې سوزوکي یو خطري سمایل وکړي او یو غاښ راوباسي او چې دې کې ګارډ واپس راشي خو سوزوکي د هغه جیل نه وتې وي او د ګارډ ته د چا د موجودګۍ احساس هم وشي خو سوزوکي ډېر مهارت سره د یو ځای نه بل ځای کې به ځان پټو او چې دا ګارډ څنګه د سوزوکي جیل ته ورورسي نو سوزوکي د هغه ځای نه تښتېدلی وي. نو دی کې دا ګارډز د نورو ګارډز له خبر ورکړي چې هغې زر هغه ځای ته ځان راورسوي او بل خوا سوزوکي د جیل په چت باندې منډې وهي چې دې سره د دې جیل د الارم ډېر تیزۍ سره بجاو شي چې دې کې سوزوکي ودرېږي او ډېر زوردار باران شروع شي او موږ ته وروستو کهاني ښیي چې د نن نه 12 کاله مخکې څه قیدیان جیل ته راولي چې په هغې کې سوزوکي وي او سوزوکي د 10 کالو قید په سزا راغلی وي خو ده به خبرې نه کولو نو ټولو ته دا لګېدو چې سوزوکي ګونګې دی او د هغه په سینه باندې د یو الټه غر ټیټو جوړ خو په دغه وخت کې سوزوکي د جیل نه د تښتېدو دپاره مشهور او هغه تر اوسه پورې 3 پیرې داسې کار کړی دی. دې نه پس سوزوکي یو وړوکی شان جیل ته راولي چې په هغه کې صرف یو روشندان و چې سوزوکي هغه روشندان ته یو شان کتل او د هغه په دماغو کې سره روان او بهر یو ګارډ د جیل د وارډن مسټر کانیمورا ته وایي چې سوزوکي به اوس د دې ځای نه کله مو نه تښتي او دې نه پس چې دا ګارډ په دروازه کې وګوري نو سوزوکي د مخکې نه غیب شوي وي چې دې کې دا وارډن وایي چې ټول ښار ګیر چاپېره ګیر کړه چې سوزوکي ونه تښتي او هغه په یو حالت کې هم تاسو نه بچ نه شي خو دې ګارډ سوزوکي په 20 منټ کې ونیو او سوزوکي د ریلګاډي په پټرۍ باندې سیده روانو او دې نه پس سوزوکي په هغه کمره کې بند کړي خو دې ځل د هغه لاسونو ته هتکړۍ مچولي وي. نو اوس چې دا ګارډ راشي او سوزوکي ګوري نو سوزوکي په مخ باندې څادر اچولي وي نو د دوی شک شي چې کیدای شي بیا تښتېدلی وي نو دی کې ورته دا یو ګارډ وایي چې د دې مخ نه دا څادر لر کړه خو سوزوکي ونري نو دا ګارډ ورته بار بار ووایي چې دی کې دا ګارډ ډېر زیات غوسه شي او هغه راشي او سوزوکي ډېر زیات ووخي او دې نه پس د وارډن د سوزوکي ټول ریکارډ روغ کړو نو دته پته ولګي چې کله هم سوزوکي د جیل نه تښتي نو هغه د ریلګاډي په پټرۍ باندې به ملاویږي چې دې نه پس دا وارډن د سوزوکي جیل ته راشي نو هغې ډېر زیات حیرانه شي ولې چې سوزوکي خپل هتکړۍ کولو کړي وي نو دلته د دې تپوس کوي چې دا هتکړۍ دې څنګه کولو کړې نو دی ولې د همیشه په شان څه جواب ورنکړي نو دې نه پس دا ګارډ دا سوزوکي ډېر زیات ووخي او دې نه پس موږ سوزوکي وینو چې هغه سره یو تار وي چې هغه د پس طریقه باندې دې جیل ته رادننه کړي وي او سروزې پس وارډن د یو هفتې چوټۍ باندې کور ته لاړ شي چې اوس دا د سوزوکي دپاره تښتېدو یو ښه موقع ده او دې نه پس سوزوکي د جیل دروازې نه هغه تار راوباسي او د هغه تالې کولولو کوشش یې کوي چې دې دوران کې یو ګارډ راشي او هغه په دروازه کې وګوري نو سوزوکي په مخ باندې څادر اچولي وي نو دې ځل هغه څه ونه وایي او د هغه ځای نه لاړ شي خو اصلیت دا و چې سوزوکي لکه د چرمخکۍ په شان دیوال پسې نښتی و یعنې هغه د دې جیل نه راووتی و او هغه د جیل نه تښتېدو دپاره د موقع انتظار کو او چې څنګه دا ګارډ د دې ځای نه لاړ شي نو دلته سوزوکي د چت کمزور ځای ته یو څوک ورکړي او د هغه ځای نه وځي چې دې نه پس ګارډ راشي او د سوزوکي جیل کې وګوري نو سوزوکي تښتېدلی وي او هغې الارم بجاو کړي چې دې نه پس دا خبره وارډن ته ورسي او هغه هم زر جیل ته راشي او دې نه پس دې ټول ګارډ د سوزوکي د نیو دپاره ترکیب جوړو نو هلته وارډن راشي ورته ووایي چې هر ځای پرېږدی او یو ټیم د ریلګاډي پټرۍ باندې ورولېږئ سوزوکي به تاسو ته هلته میلو شي نو دلته دا ټول ګارډ ډېر زیات حیرانه شي او هغې دا وایي چې زموږ دا وارډن لیونی شو که څنګه او دا وایي چې سوزوکي څه بېوقوفه خو نه دی چې هغه به همیشه په یو ځای باندې تښتي نو دلته ورته دا وارډن ووایي چې 100% په هغه دغه ځای کې وي چې دې نه پس دا ټول د ریلګاډي د پټرۍ طرف ته ورشي د وارډن خبره رښتیا هم شي ولې چې دوی یې سوزوکي ګیر کړي او سوزوکي خو د جیل نه په تښتېدو کې ډېر زیات ماهره دی دماغ یې د کمپیوټر نه تیز کار کوي خو په بعد کې په ده باندې څه چلو شي چې ګیر شي او بل خوا د وارډن د سوچ بوچ د وجې چې سوزوکي ګیر شو نو هغه اوس پروموشن ورکړي او یو غټ افیسر جوړ شي چې دې نه پس هغه مختلف جیلونو ته تلو او د قیدیانو حالاتو باره کې بیا جانچ پړتال کو او بل خوا سوزوکي دوباره بیا وتښتي خو هغه بیا ګیر شي او هر کال هغه په یو نوی جیل کې ګیری چې هغې کې د سخته نه سخته سکیورټي وي خو د هغې باوجود هم هغه د دغه جیلونو نه وتښتي او دې نه پس هغه په نیوز کې راشي چې هغه په ټول ښار کې ډېر زیات مشهور شي او دې نه پس هغه سنټرل جیل ته راولي چې هلته ډېره سخته سکیورټي وي او لس ګارډ یې صرف د سوزوکي نګرانۍ دپاره ودولي وي او هغه په یو داسې کمره کې ګیر کړي چې هغه ډېره تنګ هم وي او هغې دروازې ته م یو څو تالي وي او دا هغه جیل دی چې کوم موږ د کهانۍ په شروعات کې کتلی و او اوس چې دا ګارډ خپله ډیوټي پوره کړي او د هغه ځای نه لاړ شي نو دلته سوزوکي ګیر چاپېره وګوري یعنې دی بیا د تښتېدو په تیاری کې دی او دې نه پس دله یو ګارډ روټۍ راوړي چې دې کې څنګه دا ګارډ دله روټۍ ورکوي نو دې کې سوزوکي د دې ګارډ لاس راکاږي او هغه ته هتکړۍ واچي خو دې کې دا ګارډ ډایرکټ شپېلې ووخي او هلته نور ګارډ راشي او سوزوکي ډېر زیات ووخي او بېهوش یې کړي او چې سوزوکي په هوش کې راشي نو هغه په دروازه کې وګوري چې ګارډ روان دي او د هغه د وینې څاڅکي په هغه دروازې باندې راشي او په سبا باندې ګارډ راشي او د سوزوکي هتکړۍ نورې مضبوطې کړي چې د دې ځای نه دی ونه تښتي او د تلو نه مخکې ګارډ دی یو پیره بیا ووخي او اوس د سوزوکي ورځې تېرېږي په دې جیل کې او هغه به په یو نانیم ورځ باندې ګارډ سره پنګا غشتله او هغې به دی وخو چې دې نه پس په هغه خپله وینه په هغه دروازې باندې مګله او یو ورځ ګارډ دی دومره ووخي چې دله غاښ مات کړي او سوزوکي
سوزوکی پزما کمانډیر به حاله پروتي او هغه چې د خپل غاښ وویني نو ډېر عجیبه طریقې سره په خندا شي یعنی داسې لګي چې دام د ترکیب یو وسوه او دینه پس سوزوکی د خپل غاښ په ذریعہ باندې په دیوال باندې سجوړول شروع کړل او څه هفته پس سوزوکی دوباره په ګارد باندې حمله وکړي چې دینه پس ګارد په یو غټ زنجیر باندې وتړي او ځوړندې کی او یو کال سوزوکی لومدغه سزا ورکړي چې داغه بدن بیخي کار نه کولو او په زخمونو کې چینجی شوی خو اخر کار ګارد راشو د زنجیرونه کولو کی او یو کال پس هغه د سکون سا واخلي او دینه پس د جیل زوړ وارډن مستر کانیمورا هغه د جیل تراشي او هغه د سوزوکی جیل طرف تراشي او هغه چې وګوره چې سوزوکی ډیر په بد حالات ته خو هغه سوزوکی نظر انداز کې دا غزنه لاړ شي او دینه پس هغه شپراشي چې لکه منه د کہانی شروعات شوی چې سوزوکی خپل پلان انجام ته ورسي چې هغه خپل غاښ روباسي او داغه په مدد باندې د هټکړو د پیچونه کولاوي او پاسل کې سوزوکی د دې غاښ په مدد باندې په دیوال سره جوړول نه بلکې هغه د غاښ نورم تیر کو چې سوګ ورلو باسم چې په دې باندې د پیچونه کولو کی او چې هټکړې کولو کی هغه د دروازې طرف ته راشي او د دروازې کړکۍ ډکول شروع کی یعنی په دروازه چې کوم وینه پریوتره دغه د وجه دغه کړکۍ سیخونه زنګ شوی دي او په لږ وخت کې هغه دغه کړکۍ روباسي او سوزوکی دغه جیل نه وتختی او دینه پس مونږ ته هغه ټایم خې چې کم ټایم کې سوزوکی پیدا شوی چې هغه څنګه پیدا شونه دغه مور بل شو د دینه پس هغه خپل رشتہ دارانو سره اوسېدو یو ورځ سوزوکی په ځنګل کې پریکټس کو چې هغه د لری نو ویني چې څوک را روان دي او هغه بل څوک نه بلکې د سوزوکی پلار وي چې دغه په سینه باندې هغه سټیټو جوړ شوی وي خو بدقسمتۍ سره الته پولیس راشي او هغه د سوزوکی پلار گرفتارول غوښتل خو د سوزوکی پلار سیده د ریل په پټری باندې منډه وهلې چې دغه ټایم کې سوزوکی قسم خوري چې هغه به ضرور خپل پلار سره ملاويږي چې دینه په سوزوکی د جیل نه راو تختی هغه په هغه ځای باندې منډه وخی چې دغه ځای کې وارډن راشي د आवाज ورکړي ورته وی چې ودرېګا او د حیرانې خبره دا و چې سوزوکی درېږي چې دینه پس ګارد راشي او دی ونیسي او چې اوس سوزوکی د ټولو نه های سکیورټي جیل نه وتښتېدو نو د وارډن دا فیصله وکړه چې دی بوس په داسې جیل کې ګیرو چې هغه په ټوله دنیا کې ټولو نه های سکیورټي جیل دی چې داغه پریزن آیل نوم دی او دا جیل څه عام جیل نه دی دا د سمندر په منځ کې جوړ دی چې د دې سمندر لهر هم ډېر تیزی دي او د دې جیل نه دی تختی په دې سمندر کې ډېر خونخوار ځناوران دي او ټولو نه اهمه خبره دار چې دلته د ریل په ټریم نشته او د دې نه تښتېدل بالکل ناممکن دي او د جیل دنه حالات هم ډېر خطرناک او د دې جیل نه غیر چاپیره په زرګو ګارډز او چې کوم قیدیم د دې ځنه د تښتېدو کوشش کوي نو د ګارډز له اورډر ورکړي چې سیده ولې او دینه په سوزوکی خپل جیل تراولي او هغه جیل یو کمره نه وي بلکې د دنه غیر چاپیره روډ یو ځای کړی وي چې دا غزنه تښتېدل پرې د دې بل قیدیم نشي بل خو د جیل وارډن د جیل لایبرری ته لاړ شي او د سوزوکی باره کې معلومات حاصلې او بل طرف ته سوزوکی سترګې پټې کړې او ډېر خاموشۍ سره ناست وي حالانکه د دې نورو قیدیانو د پاره د دې جیل نه تښتېدل ناممکن وو خو د سوزوکی په دماغ کې سره روانو او دې کې اچانک هغه خپل وګو سره سچل وکي او ډېر عجیبه طریقې سره دغه روډ نه ځان روباسي او بل خو یو قیدی دی وویني په دغه حالت دومره خراب چې د خبروم نه وو او بل خو مستر کانیمورا بل ریسرچ جاری ساتلو چې دې کې اچانک د جیل سایرن بجاو شي نو دې کې د جیل د وارډن په خندا باندې راشي ورته وی چې فکر مکه د دې جیل نه تښتېدو د پاره لار نشته او بل خو ګارډ سم مکمل شو د ګولې چلولو نو مستر کانیمورا دی وارډن ته وی چې سوزوکی یو عام قیدی نه دی خو دا وارډن د خبر په مذاق واړی او په سبا باندې دا وارډن په دې جزیره کې ټول ګارډ خواره کی او بل طرف ته دا وارډن د ګارډ سره خبرې کولی چې د کې مستر کانیمورا راشي او دې ټولو ته وی چې پاسل کې سوزوکی د خپل پلار تلاش پسې ګرځي او هغه په دې جزیره کې دی نو چې دا ټول دا خبر ور نو ډیر زیات حیران شي او په دې کې د سوزوکی د اصلیت خلاصه وشوه او پاسل کې چې دا اوسه پورې سمو شو دا ټول د سوزوکی د ترکیب یو حصہ وا چې هغه به د جیل نه وتښتېدو او په غصب باندې به ځان ګیر کو چې اخر کار زه د پریزن آیل ته راورسم او داغه مقصد دا چې خپل پلار آزاد کم او اخر کار سوزوکی خپل پلار سره ملو شو چې دومره کلونه بعد ملو شو نو هغه ډیر زیات وجاړي چې دینه پس مستر کانیمورا وارډن او سګار زاغي طرف ته روانو خو چاغي څنګه غزه ته راورسي نو سوزوکی د خپل پلار سره د هغه ځنه تښتېدلی وي او بل خو سوزوکی د خپل پلار سره د آیلند اخري حصے ته راورسي او دینه پس هغه یو پیراشوټ تیار کړی وي چې هغه دوانه په دې باندې کینو دا غزه نه والوزي او بل خو مستر کانیمورا د یو بوډا قیدی سره د خبرو کولو کوشش کو چې هغه د سوزوکی پلار سره قیدو چې دینه پس کانیمورا دغه پسینه باندې هغه سټیټو وویني چې څنګه د سوزوکی پسینه باندې او د دې مطلب دا چې سوزوکی د دومره کلونو مهنت نه پسم غلط سړی ځان سره په هوا کړی دی او د دې نو خراب قسمت نور څنګه کیدی شي او دې سره دا کہانی ختم شو کو تاسو دا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ